مشهور خبره د علماو په مابین کې اومغه دا چې په دې حاشیه کې لیکلې ده. حاشیه کې لیکلې دي والمشهور عند علمائنا ان النکاح في اللغه الزم. نکاح په لغت کې زم ته ویل کیږي. زم معنا په یوستوال د نکاح په نتیجه کې د ښځې او د خاوند په منځ کې زم راځي کنه. ثم استعمل في الوتي بلغة دا استعمالي په وتي کې هم لوجود الزم فيه ځکه په وتي کې زم موجوديږي کنه. وتي بدون د زم نه کېدی نشي. اون چې ته دلته یو کور والا دی په السی کې ما ته وګوره وتي کېږي دې ځای نه تصور کی کیږي یا خوب کی یا په وی خبانه په تصور کی او یا په خوب کی هم دې خو مشکله بهر صورت. نو نکاح په لغت کې زم و ثم استعمل في الوتي لوجود الزم فيه او ثم في العقد بیرست په عقد کې استعمالي. دا مخصوص عقد نه دی ایجاب او قبول چې پکې په حضور د گواهانو ده. لانه سببه ځکه دا عقد دا سبب ګرځيږي د پاره د وتی او د زم. چې عقد نکاح وشي ایجاب او قبول په حضور د گواهانو نو دا سبب ګرځيږي د زم د پاره او د وتی د پاره. کذا فی شرح الهدایه حاشی د هدایه په شرح باندې حواله ورکړی ده. دا ډیره فایدناکه حاشیه ده ځکه مې ته ټکی ټکی ویله. وی نکاح په لغت کې د زم په معنا سره راځي به استعمالیږي په وته کې لوجود الزم فيه به استعمالیږي په عقد کې لانه سببه ځکه د عقد سبب وي لپاره د وته او د زم. حاشی والا دویم قول نقل کړی دی امام جوهری د لغت امام دی صاحب قاموس د لغت امام دی. هغه ویلی دی چې نکاح لفظ مشترک دی په مابین د وتی او د عقد کې. دا لفظ مشترک دی لکه عین چې لفظ مشترک دی په مابین د وتی او د عقد کې. نو چې لفظ مشترک شو مشترک په خپل اره معنا کې حقیقت وي. دا اصول فقه کې تاسو ویلي مشترک په خپل اره معنا کې څه وي حقیقت. نو فلهذا یو حقیقي معنی وته دا او بل حقیقي معنی عقد ده. کله با نکاح ذکر شي عقد به ونه مراد وي کله به ونه وتی مراد وي. صرفي لحاظ سره یا دا د باب د منع يمنعون نکاح ينكحوا او یا د باب د ضربه يضربون نکاح ينكحوا. حاشیه وسرته ورسیده ماته ګوره نکاح په اصطلاح د شرع کې څه ته ویل کیږي. هو عقد ينعقد بإيجاب وقبول بحضور الشواهد الشرعية. ده جامع تعريف تخا. هو عقد ينعقد بإيجاب وقبول بحضور الشواهد الشرعية. دا د عقد دی چې منعقد کیږي په ایجاب او په قبول سره. اول خبرې ته ایجاب وي او دویمه ته قبول وي. ښه د مثال په تور باندې خاون یا د خاون له طرفه دا خبره وشوه چې بس ما دې سره نکاح کړي. هغه ویلي خزي یا د خزي د طرف نه چا ویل چې ما ته قبول بس وشو. برا قسم کې دي شي خزي ویل چې بس ما خپل ځان په نکاح تعالی درکړي. خاون ویل چې ما ته قبول. صحیح اول خبرې ته ایجاب وي دویمه خبرې ته قبول وي. په حضور د شرعي گواهانو ځکه لا نکاح الا بشهود حدیث پاک دی. نکاح بدون د گواهانو نه کیږي. نکاح بدون د ذکر د مہر نه کیږي. یو طالب نکاح وتړل د مہر بیخي پکې یاد نک مہر مثل لازمي کی. مہر مثل دا خو فقهي مسلې دي کنه شابس خوش. نکاح بدون د ذکر د مہر نه صحیح ده. مہر مثل لازمي خود به خود اتوماتیک